قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. زمون درس په یو شپیتم نمبر آیات کې جریان لري. د دې لستل شوی آیات تحت لفظي ترجمه ده وَإِذْ قُلْتُمْ او یاد کوي هغه وخت چې تاسو ویلي موسی علیہ السلام ته یا موسی اے موسی لن نصبر هرگز من صبر نکو على طعام واحد په یو خوراک باندې نو څوک فدع لنا نو اغواړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا د خپل پروردگار نه دی یخرج لنا چې راوباسي موږ د پاره مما هر هغه څه تنبت الارض چې را زرغونه یا را ټوکه ازمکه من بقلها د سبزیجاتونه وقثائها د بادرنګو او ترونه یعنی ترکاری چې دا کوم استعمالیږي شنه وفومها او اوګه د دې ځمکې وعدسها او دال یعنی کوم حبوبات چې د دالو په جنس کې راځي دغه وبصلها او پیاز. دا خبره چې دیو کا موسی علیہ السلام دوی ته ویلي قال موسی علیہ السلام ورته ویلي اتستبدلون آیاتاسو بدلوي الذي هو ادنى دغه خوراک الهی تاسو بدلوي په هغه باندې چې هغه ډیر ادنا دی ښکته دی په درجه کې په فضیلت کې په قوت کې بالذي په مقابله د هغه کې هو خیر چې هغه ډیر بهتر دی. بس دوی دا غوښتنه و او په دې باندې تاکید چې دا وکړه دا وغواړه د الله نه بس هغه د الله نه وغوښتله الله وتا یو ځمکه مشخص کړه یا هر خار ورته ویل اهبطوا تاسو کوشي مصرا یو خارتا فإن لكم پس بشک شتره تاسو لپاره ما هغه څه سوالتم چې تاسو غواړئ روسه د دې او ضربت واچول شو عليهم په دوی باندې الذله ذلت رسوایی د الله د طرفنا والمسکنه خواري غریبی وباء او دوی اختشو بغضب من الله په غضب د الله د طرفنا الله وت په دې غوسه شو د دې وجه سوا چې دا ټول کارونه وکړه چې خ خوراکي په بد باندې بدل کړو او دوی په خواري او مسکنت دي شینو کې اختشو په غضب باندې ذالک بانهم دا په دې وجه باندې بانهم بشک دوی چې کانوا یکفرون دوی چې انکار به کولو د تل د پاره بآیات الله د الله په آیاتونو باندې ويقتلون النبيين او قتلوا البيدوي النبيين د الله نبيان بغیر الحق بغیر د جرم شرعي ده دا کاری ولی کولو چې نبیانی قتلول او انکاری کولو د الله د آیاتونو نه ذلك بما عصوا دا په دې وجه باندې چې دوی نافرمانی کوله نافرمانو وكانوا يعتدون او د همیش لپاره د حد نه تیریدونکي په ګناه کې دا د دې آیات تحت لفظي ترجمه و. په دې آیات کې الله رب العزت ذکر د عذاب کوي په بنی اسرائیل باندې همدارنګه ذکر د سبب د عذاب بیانوي
چې الله عذاب راوستو په بني اسرائیل باندې يهود باندې او سبب یې ذکر کوي چې مشهور دا غینه چې دی عدم شکر د الله په نعمت باندې هر قوم چې د الله په نعمت باندې شکرونه باسي په هغې باندې عذاب راځي دا نعمت به عام دی دا د بدن په لحاظ سره د خاورې په لحاظ سره د افرادو په لحاظ سره د خوراکونو په لحاظ سره د حکومت په لحاظ سره موږ او تاسو چې د هر نظام نه چې موږ ناشکري کړې ده د هغې نه بدتر راغلی دا شی نشه دا ګوره قرآن کریم بیانوي ده دارنګه په دې آیات کې الله رب العزت استمرار د عذاب بیانوي دوامداري د عذاب او د هغې سبب هم بیانوي چې استمرار دوامداري د عذاب په څه شي باندې و په هغوی باندې او نن وخت کې په څه شي ده بانکار آیات الله وقتل الانبیاء څوک چې د الله په نښو باندې د الله په آیاتونو باندې انکار کوي نو په دې باندې استمرار د عذاب راځي او څوک چې انبیا قتلوي نن وخت خو انبیا نشته انبیاو ته ورته خلک لکه علما شولو نیکان خلق شولو ځانته علما نه نیکان خلق نو په دې باندې استمرار د عذاب دی ده په دې آیات کې بل شی چې الله ذکر کوي هغه جواز د وسیلې ذکر کوي چې وسیله جایز ده خو په دې شرط سره چې موصل الیه چا باندې چې ته وسیله نسی چې هغه تا سره نږدې موجودي لکه بني اسرائیل چې په موسی علیه السلام باندې وسیله ونیوه چې ته د الله نه وغواړه نن وخت کې یو څوک کولی شي چې په موجوده انسانانو کې ورته څوک نیک ښکاري بهتر د ځان نه هغه علیم کې غیر علیم هغه ته وایي ما دپاره دعا وغواړه چې زما مشکل حل شي خو په دې شرط چې هغه موجودي دا نه چې هغه غایب ورته دي نه ورته چغې وخي دا بیا ناجایزه خبره ده دا په دین کې بیا نشته دی زما ستاسو په دین کې ځکه هغه چې وسیله نیولې وه موسی علیه السلام نه ډایرک دعا غوښتې وه چې هغه موجودو او دا زموږ ستاسو په دین کې هم جایز دي سړی چاته وایي زما د مشکل لپاره ته ماته دعا وغواړه د الله دا کولی شي په دې آیات کې بل ذکر چې راغلی دی هغه د دې سبزیجاتو د ځمکې کم حاصلات چې دي د دې راغلی دي په دې کې بعض شی نه داسې چې زموږ ستاسو په دین کې د هغې خوراک بعضې اوقات چې دی هغه منع دی ناجایز نه دی منع دی یعنی حرام نه دی ځینې وخت کې لکه یو ښه شی خو په یو چا باندې منع شي لکه مریض باندې چې بعضې شی نه منع شي لکه ډېر خواږه یا ډېر ترخه یا غوړي وغیره دغسې زموږ ستاسو په دین کې دغه بعضې د ځمکې حاصلات دي چې په بعضې اوقاتو کې منع دي لکه د هغې نه یو فوم هوږه یا دې ته ورته شی نه چې بویناکي دارنګه پیاز او دې ته ورته شی نه د دې په بعضې اوقاتو کې زموږ ستاسو په دین کې د دې خوراک چې دی منع دی خصوصا د هغه چا لپاره چې هغه اراده لري چې جومات ته لاړ شي یا دې ته ورته نیک ځایونو ته لاړ شي عام مجالسو ته خصوصا د مسجد په باره کې د دې په باره کې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی او اسلامی امت ته د دې مراعات کول دا یو ضروري امر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د پیاس په باره کې او د بویناک شی نه چې دا وګه وغیره بغیر د دې نه چې دا په خپل ذات کې ښه شی نه دی یعنی فایدهمند شی نه دی صحت دپاره خو په دې اوقاتو کې به سړی احتیاط کوي د دې په خوراک کې رسول الله فرمایي چې من اکل من هذه الشجره چا چې وخوړل د دې بوټي نه یعنی حدیث کې علماء د دې معنا کړی ده چې پیاز ورته شی ده فلا يقربن مسجدنا دا د هرگز زموږ جومات ته نه رانږدې کیږي یو حدیث کې راځي فلا يقربن مصلانا زموږ مصلا ته دې نه راځي چې ته چې مونځ کیږي ولې فإن الملائکة یقینا ملائکې تتأذى په اذیت کیږي په تکلیف کیږي مما تتأذى منه الانسان دا هغه شی نه چې انسان په تکلیف کیږي نو دا د جومات د مسجد د آدابو نه یو آداب هم دی چې سړی جومات ته راځي او دا شی نه خوړلی دا په یو شی باندې دفع کی مسواک وي برس وي وغیره دا شی نه یا یو خوږ شی وخوري چې دا دفع کی ده ځکه موږ تاسو په دې باندې ایمان دی دا موږ چې کوم مونځ کوو دا ځان ته نه دی په دې کې ملایکې هم شته خصوصا دوه قسمه ملایکې
یو دغه کرام الکاتبین د ښه او بد لیکل چې کوي تر قیامت پورې چې څومره انسانان نازي د ژوند تر اخري سلګۍ پورې دا ورسره تر څو چې د مکلفي مونږ چې دا اوس مونږ وکړو دا الله لیکلی دی د ملایکو په واسطه باندې دا لیکي دا دیوان ډکوي د څوک بد کار کوي هغه هم لیکي. دویم قسمه ملایکې په مسجد کې چې دي هغه ملایکې دي چې هغه د مازیګر د شپې او د ورځې ملایکې دي سیاحین ورته وایي حدیث کې. دا مازیګر راځي سبی پورې دا د خاصو انسانانو اعمال رب العالمین ته پیش کوي لکه د منځګزارو. حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي چې کله چې رب العالمین ته دا مازیګر او سبی بدلیږي مازیګر او سبی حدیث کې راځي چې دا ملائکه رب العالمین د خيږي رب العالمین د نه بختنه کوي بغیر د دینه چې الله د انسانانو په حال باندې عالم دی ځکه عالم الغیب دی د خوشاله نه دینه بختنه کوي چې زما بندگان څنګه پری خودل نو ورته وایي چې ترکنا من پری خودل دی چې څوک په رکوع باندې څوک په سجده باندې څوک په ذکر باندې دا انسانانو حاضری الله ته اخلي چې کوم دنه په صنف کې حاضری د ایمان په صنف کې د جمعه چې دی مسجد دا د ایمان صنف دی دا چې دې کې څوک موجودي دا رب العالمین ته پیش کوي چې دا حاضر دی حاضری کړی وتا ده نو الله دې ته وایي چې تاسو شاهدان اوسئ گواه اوسئ چې دا ټول ته ما بخنه وکړه نو موږ تاسو دا مونږ چې دی دا په ځان باندې لوی رحم وکړو دا ګور د الله په توفیق سره کیږي د الله په یاداش سره کیږي ډیر انسانان زموږ تاسو نه بوس خه طاقت کی خیم کانه دوم لري خدا توفیق هغه ته الله ورنکړو موږ تاسو سره په دې باندې حمد مو یو او کوشش کو دا ځان سره نور کو چې ردی کې غیر حاضرینو کو تر څو رب العالمین سره زموږ حاضری ار ورځ د ایمان په صنف کې واغسل شي مسجد د ایمان صنف دی صحیح شروع کړه د دې آیات نه چې موږ تاسو ته لاس راځي دا خود بنی اسرائیل یو سوال واردېږي مانه مرګلی بیګا سوال مکړو چې د دې بنی اسرائیل او د يهودو د انعاماتو د سر نه شروع چې دای باندې کوم عذابونه راځي یا موږ چې دا ذلیل خللی د دنیا په مخ باندې خدا ډیر مالدار ترين خل معلومیږي زموږ استاد ذهن تم راځو نو یو ماشومه پښتنه وکړي چې څنګه د غربیات کې سم لسه ډالر ذهن ته راځي دا مالدار خللی موږ هم یو دا انګريز دلته کار وکړل ګوردار سینه ده دلته چې قران کریم ویلي چې په دوی باندې نازل شو او دای اخته شو په دې باندې واچول شو ذلت او خواري دا ګور ډیر لوی عمیق بحث دی دا علمی یو بحث ګور په دې کې دا چې د اخلاق او د نگانه د ډیر ذلیل او خوار خللی او دا ګور معلومه خبره ده د متکبر دي خوار خللی د اخلاق د لحاظ نه د په خپل منځ کې نور کافر دی د ډیر ټیټ خلق کاری او دا چاته معلومات کې دوی سره پاتې شوی کاری وسره کړی په مسلمانانو کې یو قشر چې ځان ورته سیادان ښکاری لکه د سعودي عربان د غنور عربان ته ډیر خلق کاری ده موږ تاسو باندې خلق دا چې عملی وسره ته مخامخ دا د کبر ماده په بعض خلکو شته ده په يهودو کې دا ماده شته چې د اخلاق او د نگاه ډیر پس خللی ده ډیر پس خللی خو مثال اوس د غریب دولتونو تاسو ګورئ دا اوس ابل ور د افغانستان هر مملکت خپل زیاده ناس لري یو څوک چې ملما راځي دا کور دی راځي دا نه چې ملما قربا ځان ته وبري ګوره دا د اخلاق او کمزوري ده دا ډیر مثالونه دي د انسانانو به رحم وجل دویم د دې مسائل جو ګوري کې یو خوانه دوی د ترقی اسباب ځان لپاره برابر کړو د خپل خواري ده د ځان د بچکیدو لپاره څومره وسایل برابرول پیټریاټ سټینګر وغیرہ وغیرہ نور جازونه د خپل بخاري مشقت کې ځان چول دي د دې جوړول خپل یو مشقت دي د دې استعمال په خپل مشقت دي ځکه هر عمل اکثر عمل لري کنه ته چې بچا د استعمالي دا غره به د خطر خامخه تم لري او فکر بلري توقع ده کی ګور د خپل مشقتات دي دویم د دې نه ما سیوا موږ تاسو چې دا کم موجوده خلګورو چې موږ په دې تلویزیونونو یا د اخبارونو په مخ باندې ګورو ټول يهود ګوره د سینې دي د يهودیت نظام د غرب نظام چې دی او سرمایداري نظام دی سرمایداري نظام چې دا محدود خلک دي کې مالدار پاتې کیږي نور غریب دي تاسو لاتینی امریکا مطالعه کوي کوم خلکو چې تاریخ لستی یعنی الته وسم خلق او ډیر په مشقت سره وړي دا عادي شی دی
چې موږ تاسو یو ماشوم مطالعه سره سره لري نو لاتینی امریکا ډیر د افغانستان نه ډیر پس پاتې خلک دی غوي يهود ډیر محدود خلک چې هغه مالدار دي اکثریت غریب دي دا د ګوره مستقل نه دي الله په خواري کې چولې ذلیل دي ها د زمکه په مخ باندې غریب ترين خلک دي لکه هر څوک چې دي هغه یو دولت لري خو يهود مستقل دولت نه لري کدي هغه د غصب په نامه باندې حتی کافر هم د غصب په نامه باندې پیژني اسرائیل چې د بیت المقدس یو برخه نیولې ده د فلسطین لیکن ته یو کافر نن بوختنو کې د چینی نه یعنی هغه فطرتن په دې باندې قایل چې دا د خاور نه ده نو دوی وسه پوری الله مستقل کړي نه د خاور په لحاظ سره دغه سي د کومره امکانات لري د استقلالیت سره نشي استعمالولي تر څو چې د نورو خلکو کومک دی سره ني د په کاروبار کې امکانات لري خو ځان ته د استفاده دی نشي کولی هیڅ کله دی د په دنیا کې چې څوک ګرځیدلی دی او د دغه مطالعه کړي دا وته معلومیږي غریب ترين کافر تم دی په اسباب استعمال کې محتاج دي موږ تاسو چې دا کم خلګورو دا يهود نه دي دا مسیحیان دي لکه امریکا کې چې موږ د خلګورو یا د په تمام غرب کې اروپا د دې اکثریت چې د څوک دي د مسیحیان دي د عیسی علی السلام په دین باندې دي يهود ډیر کم خل دي د ملیونو په تعداد کې دي او دوی وسبوري مستقلین نه دي په ژوند کې به هر حال واذ قلتم يا موسى او یاد کوي هغه وخت چې ویلي تاسو موسی علی السلام ته یا موسی اے موسی لن نصبر على طعام هرگز من صبر نکو په یو خوراک باندې فدع لنا پس اغواړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا یخرج لنا چې روبسی لنا موږ د پاره مما هر هغه ستنبت الارض چې رازرغونه یزمکه من بقلها د سبزیجاتنا وقثائها د بادرنګ او ترونه وفومها دوغنا وعدسها او د دالونه وبصلها او د پیازونه د موږ د پاره روبسه ها قال ویلی موسی علیہ السلام وته اتستبدلون آیات سبدلوی الذي هغه باندې هو ادنى چغډی کم دی ادنا دی لګ دی بالذي په مقابله د هغه کې هو خیر چا ډیر بهتر دی یعنی دا من او سلوا دا بهتر دی دا بدلوي تاسو په ډیر ادنا شی باندې اهبطوا کوشي مصرا خارتا دلته نه کړه ذکر کړ علماء وای چې هر خارته دی کوشي دي نو بس دا شی د لپاره دا حکم هغه وخت فإن لكم فاشتري تاسو د پاره ما سألتم هرغه شی چې تاسو غواړئ د دنه روس او ضربت واچولې شو عليهم الذلة په دې باندې ذلت او خواري د دنیا په ټولو اسبابو کې والمسکنه تاسو ګوره د جامه سمره مشقت سره ده د غسل او د کوزول د خپل ضرورت پوره کول اسانه خبرې نه ده والمسکنه او خواري غریبي وباء او خشدي بغضب من الله فغضب الله باندې ذلك بانهم دا ولی دوی په دې ذلت او خواري باندې اختشو دا په دې وجه باندې بشک دوی چې کانو یکفرون بیاات الله چې د تل لپاره به انکار کولو د الله په آیاتونو باندې وسمم دا شی تاسو ګورئ په يهودیت کې ډیر شی نه دي چې هغه حرام دي بعضی په ادیانو کې اتفاقی حرامي د خنزیر غوښه په ټولو دینونو کې حرامه ده لیکن دی اوس مغه ته غوتی وړي دا د الله د عمدی ته عملی انکار وي ويقتلون النبيين او قتلوا البي د الله پیغمبران بغیر الحق بغیر د جرم شرعي ده ذالک دا کاری ولیکول ګور ذالک دیو بل لپاره سبب دی دا انبیای ولی قتلول او د الله په آیاتونو انکار ولیکول ذالک بما عصوا دا په دی وجبانه چې دوی ونه فرمانه وكانوا يعتدون او د حد نتیریدونکو په ګناهونو کې وسم ګورئ تاسو د حد نتیریدونکو خل لپاره یو شکیله دعا وکړئ یا الله موږ په قران کریم باندې عمل لکې موږ په پوه کې زموږ ګناهونه معاف کړي زموږ مشکلات حل کړي موږ د دین د عمق نه خبر کړي الله هغه باندې عمل لکې زموږ جماعت په اعمال باندې آباد کړي زموږ ټول مشکلات حل کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه